جلال آباد چې د هیواد په ختیځ کې د سمسور ننګرهار مرکز ګڼل کیږي په دغه ښار کې لوی او واړه سړکونه اوس د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دا د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې سړک دی خو اوس یې حال په دې ډول دی. په دغه سړک د شپې لخوا باردار لارۍ تیریږي چې وزن یې تر ټنونو اوړي. دلته که د ښار هر سړک ولیدل شي نو تخریب شوی ځای به مو په نظر درشي. جلال آباد ښاریان هم د سړکونو تخریب خواشیني کړي چې په خبره یې له یوې خوا سړکونه له منځه ځي او له بلې خوا د کڼ کپر سړکونو په شتون په ښار کې د موټرو بیروبار هم جوړیږي. ښاریان په دې برخه کې د ښاروالۍ او فواید عامې ریاست مسؤلینو ته د پړې ګوته نیسي چې په خبره یې د سړکونو د تخریب د مخنیوي لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او تر ډیره د سړک د پخولو مواد بې کیفیته دي چې د څه وخت تېرېدو وروسته بیا تخریبیږي. د دې سړک په یو کال کې 3 ځلې کار شروع کیږي صاحب. کله یې بوس کم اچوي، کله صاحب نه پوهېږم چې خټۍ ډېرې، خو چې سړک د کور سړکونه چې موږ جوړوو هغه 3 کاله دوام کوي مګر دا سړکونه 2 میاشتې دوام نه کوي. یا یو امین سړي ته دا ورکوي دا پروګرام او یا دا خلک بدل کوي. زموږ د مقاماتو نه دغه هیله ده چې یو مسلمان سړي ته دا وسپاري چې په کال کې یو ځل خراب شي، دا په کال کې 3 ځلې دا سره خرابېږي. کیفیت خراب دی، بالکل په سټنډرډ نه جوړوي. اوس په دې موږ نه پوهېږو چې دا مواد یې کور کې جوړوي که کوم پټ ځای کې جوړوي. ښاریان خو ډېر مشکل سره مخ دي ځکه چې کله چې دا سړکونه کال کې 2 ځلې یو ځلې ترمیم کېږي داسې بې کیفیته مواد ته چې د 3 میاشتې تېر شوي نه وي بېرته سړکونه بېرته خراب شوي وي. اکثر وخت مشکلات سره مخ کېږي. اوس ګوره نن سبا دا یو هفته کېږي چې کار کې شروع دی، اکثر وخت دا عمومي لاره د بندې وي، امبولانسونه راځي، زخمیان راځي، دا دولتي چارواکي ګاډي تېرېږي، رش ډېرې د ترافیکانو ته کنځلې کوي خلک. دا رکشوانان لاره کې ولاړې، موټرې سړک غاړه کې ولاړې، خپل داسې مشخص پارکینګ کې نو درې سړک په سر ګاډي ولاړې. حکومت مشکلات جوړي عام ترافیکو ته. که څه هم د جلال آباد ښاروالي د سړکونو د داغ نیونې په برخه کې کار کوي خو خلک وایي سړکونه باید په اساسي ډول ورغول شي. خو دا چې ولې د جلال آباد ښار سړکونه وخت په تېرېدو له منځه ځي او د تخریب له ګواښ سره مخ کېږي چې د ننګرهار د فواید عامې ریاست مسؤلین یې علت د موټرو ګڼه ګوڼه او په لویو موټرو کې له حده زیات وزن وړل ښایي. دا چې د ترافیکو ازدحام زغ ډېر دی، جاري حفظ و مراقبت د دې صورت نه نیسي ځکه دا سړکونه تخریبیږي. د جلال آباد ښاروالي بیا په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو څخه یادونه کوي چې په خبره یې تر ډیره په ښار کې د سړکونو د تخریب مخه نیولې چې تیر کال 15,000 متره مربع د هغه سړکونو داغنیونه کړي چې پخوا د تخریب له ګواښ سره مخ وو. نو د سړک اساسي یا هغه اساسي تخریب چې دا د روغنیت په واسطه یا د اوبو په واسطه باندې ترسره کیږي. د مخنیوي لپاره موږ داغنیونه بهترینه او ښه طریقه ده چې هغه تخنیکي او مسلکي طریقه ده دغه موږ ترسره کوو. اوس دغه 10,000 متر مربع کوم کار چې د موږ روان د تقریبا دې کار په جریان کې چې بېسودو پول چوک کې موږ یو کار کړی، بېسودو پول کې هم کړی او دغه صاحب ظاهر کور مخ ته موږ کړی، وکیل عبدالوکیل لیسې مخ ته شوی دی، چپلار راډیو کې اوس موږ مطلب هغه خطونه ورته اچولي چې دوی به یې جوړوي او موږ کوشش کوو چې چېرته مشکل یې موږ ورته ځان ورسوو. انشاءالله ځان به رسوو، دغه مشکل به موږ حلوو. جلال آباد ښاریان وایي که په ښار کې د هغه بارداره موټرو مخه ونه نیول شي چې د خپل قانوني وزن زیات بار وړي نو ښایي د سړکونو د بیا رغونې په برخه کې اوسنۍ هڅې بې نتیجې وي.